السلام علیکم ناظرین، زه راج محمد او تاسو کوسو د حجره شو. نن چې کوم ټاپک موږ راوړی هغې نه بغیر صحت نیمګړی دی، یعنې یقینا تاسو پوه شو چې هغه ټاپک دی کھیل کود، مشغوله، ګیمونه، فوټبالونه، کرکټ د باره کې چې موږ نن کوم ګیسټ راوختی دی هغه هېڅ تعریف محتاجه نه دی. هغه که موږ ویو چې الراونډر دی، ډنډه ګولې راواخله، کرکټ، فوټبال، والیبال، باسکټبال، ټینس هم ډېر ښه پلیر دی، بلکې الراؤنڈر د فعال گیمونو کې نو راځي مسټر عادل مراد. السلام علیکم. ویلکم عادل بھائی. ویلکم. عادل ته موږ په خپل پروګرام کې ویلکم یایو. ډېره مهرباني ستا په دومره سخت وخت کې موږ له ټایم راوښکلو او تاسو موږ شکریا ادا کوو. جی عادل بھائی، نن چې کوم ټاپک موږ راوړی هغه کھیل کود دی. د باره کې تنازل ته څه پیله خو ته یو شعر وایم. ویا شعر ویا راشه چې واچو نسوار ډېر ښه. ډاکټر صاحب راشه چې واچو نسوار په فلم لګېدلی په سینما کې گنجو کی پکار. ډېر ښه. بیا خطو خو نشوار او هغه شو سجاده بھائی شهزاده راشي. السلام وعلیکم السلام. سره وې ډیر میک اپ کړی. لال بیخي ګرځي. انت چې ډېر دل سره دل راشه ما دل راشه رائټ هاند دای نشي خشوري نسوار نسوار مبارک شوه د شعر وایم. واچو نسوار چې د شای سرکیزي راځي، واچو نسوار چې له شای سرکیزي راځي، دو تورو چونډو پسې بیا له مادوري راځي. زبردست ډیر خاص اکټریس دی. ونه رختیا خو رجو با شعر وایم. سیکرټری صاحب موږ سره کې برابر دی. ها زه ته اردو کې وایم ویا. چې مجھے دل دیا دلدار سمجھ کر تجھے پھینک دیا نسوار. ډېر ښه. تاسو ته پته چې پروګرام مې پیله له دومره خوندور دی او ډېر ښه سټارټ هم بڼولی کړو مسټر عادل مراد او ملک ساقي اوسه شهزاده. نو تاسو کمنټسونو په ذریعه موږ سره راشو ګیمونو باره کې نن چې کوم پروګرام دی دې باره کې موږ سره سوالونه کوو چې کوم تاسو مخامخ وینو عادل مراد د عمر چې موجوده کوم عمر دی تقریبا 56-55 کې چلیږي، خو تاسو یې اوس 25-26 سال کې وینو. دا وجه هم دغه ګیم غوړ خوري. نه مړه 35 سال وی عمر مې دی. خیر دغه ده. په خلکو ته دا محسوسېږي 35 سال یم. خلکو ته دا محسوسېږي لکه 35-34 کې ته خوشی، خو 50 والا ماشاءالله موږ دوا کوو چې همدارنګې چې کوم څنګه لوکي لیدی شي په هغه عمر کې سینچري به وهي نو موږ خوشحال وو. او کېدای شي چې وایي ځکه چې سپورټس او ګیمونه الله پاک پکې خپل هغه یې انرژي اخلي. دا کې کوم سکرین چې لګېږي دا بس ښه سکرین دی ځکه چې دغه اوس د رڼا نه کمه کړې دغه وجه نه موږ دا پیشنګویي ورکوو چې سینچري وهي. بالکل وهي. حاجي مالک صاحب کرکټ کې ته خی کرکټ کې مړه عادل وای دا مو خاص غواړم چې دا کېل باندې مازغه اجرا پروګرام روان کا په دا باندې ته څو خبرې وکړه ځکه چې نوی ویډیو مونږ کسي نوې کول دی. عادل وای دا څه کار به ته وخیا چې ډېر خوشاخونه به منې شي و دا کېل کې ممتاز شي. یاره مونږ خدا یو ګراوند دی الته چې دا سټیډیم دی دا حالت ډېر زیات خراب شوی. پکار دی چې حکومت څخه فند مقرر کی او دا چې کوم ګراس پکې لګېدلی هغه ډېر زیات خراب شوی دی او ویډیو کې ډېر ډسکریج شول. پکار دی چې حکومت هغه پکې وکړي، پیسې پکې ولګوي او پکار دی چې ګراوند داسې ته څه وینې چې دا ګراوند پرې ښه شي موږ مخکې مزل پرې وکړو، تیل پرې وکړو، خلکو ته ومیو. نو چې فنډ ضرورت دی که نه چې فنډ پکې نه وي نو فنډ نه بغیر خو نه کېږي. مونږ ایم این اے صاحب دی اوس هم مونږ ایم این اے منو، بلاول دی یا چې کوم دی که نه دی شاجیب صاحب دی مونږ یې اوس هم منو ځکه چې مونږ ایم این اے مونږ یې لکې خپل مونږ یې منو اوس هم ایم این اے دی چې مونږ له کارونه کوي. مونږ له کور له رسي، مونږ له چې کوم دی که نه بجلي له رسي، ما خوا او بده کې هر یو دی موجود دی مانه پښتنه کوي. زه حق لرم چې دوی ته وایم چې یاره چې وکړو دغه سیټ یې ګټلې وي که نه ګټلې مونږ ایم این اے دا سیټ نه بغیر هم ایم این اے صاحب ډېر ښه کارونه کړي. که موږ ویو چې په جام کې چې موږ په ښو باد پوه شوي یو د لاس زیات کارونه چالو یې کړي ونه وي وکړي. هغه په ترکي کې که بړی وي، که په ترکي کې قیدي وي، که په ملیشیا کې قیدي وي، دغو ته چې څوک خاص وکړي دغه کار د بغیر لالچه بغیر پیسو یې هغه مړی رسولی او دغو ته یې خپل عزت حواله کړی. هغه یې پرېږده د قوم چې څومره ذمهوري او دوه اخیستې وو بالکل کار شوي، هکه د کیل وي، هکه د بهر ملک وي،
اکه دغه علاقې چاپان وي کوڅې ته ضرورت وي ټرانسفارمر ته ضرورت وي شمسې ته ضرورت وي مدرسې ته ضرورت وي جومات ته وي ټوله ذمهواري دا اخیستې وه دا خبره موږ ټولو ته په هغه اول وخت کې کړې وه چې زه تاسو خدمتګار یم که اوټ وګټم که نه ګټم عادل بھائی بالکل ټیک خپل خبره ورته ته خپل وي خو یو خبره ده ټي ډي بازار کې ګراوند وو خلکو به پکې ټورنامنټونه کول هغه ختم شو زه ډېر افسوس لرم په دې شی باندې البته اساسي کې سړک جوړ کړو چې سړک ضرورت اورې دلې کړه وې لیا چې کوم د انتظامیه دی هغه فعال شي او دا ګراوند دی بیا را تازه کې خپل ګراوند جوړ کی البته ډېر خپل کرکټ روان وو پارا میاش کې ټورنامنټ پکې وو واقع وو بل روزا کې چې کوم شپې په نایټ وته وي دا هم کې چلو زګه چې اوس خلک اغلا چې اوس هغه کېږي منتقل کېږي آیسولا ایروین لا یا چارسولا یا پیمولا نو خنه چې کرکټونه شي نه پکې وکی دا خو ډېر لازمي ده دا ډېر خدای دا سوچ دې ډېر کم خلکو ویل کوي نو پکار دا چې اتم سوکاسي او ټول سره متفق شي کا منی خیل دي کا چرخان خیل دي کا آیو تا پیرا تعلق لري کا عزیزان دي خیل نه ټول یو بچو سره خیل نه کې نشته د اجتماعي خبره چې ټول وایي ټیک خبره نو عادل بھائی خپل سوچ راوړی و خپل ټاپک یو موږ یو چې الله پاک تاسو دغه وجرینا یو خبره په زړه کې واچولای شي چې مخکې مزال په وکړو او ډېر ښه ټرایل کېږي ډېر وړي کې د ځینې هم وتل موږ سپورټس لا شاهین افریدي خو د ځینې وته کنه د زړه وته ریاض افریدي د زړه وته کې د شنور کا سان دي داسې خټیلر ولا کا سان نورم شته روانم دي موږ چې دا ګورل د ترقی ورکړی شي دا ماشومان د موږ د علاقې بهري چې ولا راځي اوس یو پر ګورم شوی دی موږ یو ترس به د کلی کې یو کډمی کولا وکړه ها کډمی کولا وکړه د کیل کو کوته بارا خاطر ازمکه یا خص یو کور چا ډولې تاو کړیو کډمی شروع کړیو ډېر زبردست کار یو کو نوی کول دی بارا نو پدا کې آریو شېشتا اب کې فټبالم کې شتا کرکټم کې شتا والیبالم کې شتا ټینسم کې شتا نو دې یو ډېر خصو چوکو یاره زه خو یو پی سی بي ته یو ریکویسټ کوم په کار دی کنه چې اسې کم موجوده کرکټ ټیم کې چې کم کھلاڑیان وي کنه په کار دی چې یو غولا وزټ ورکوي اسې پسماندای لا کوله چکر وهي بالکل لکه څنګه دا سټیډیم نه مخکې وراتله حافظ یو ټیم کې راغلی او اوس عمرک مل ته په کار دی ارشد خان ته په کار دی چې یو ورځ خو کم اس کم ورکوي چې یاره خلکو ډېر هغه کېږي حوصله افزایي سره کېږي موږ په علاقه کې شته او داسې کھلاڑیان شته لکه اوس به داسې وایو چې کم دی دا کوڅه مینګل دی نشته کې غریب شاړو شروع دی خطا کړه کلاړی دی خو په پی سی ال کې جنگل دی خو په دغه کې خط چرچا کار وای چې دوی چې سټډیوم ته ولاګو ته خو رسیدلې سړی خو مستن کېږي بس چا په وجه یا څنګه طریقه موږ دا نه یو موږ راکنه کې د چې خپل کړهان وته لکه اوس پر دې خو په هر شي کې مشهور دی کا هغه کې وکړي په فوج کې وکړي تکړه دي کا ډاکټر کې وکړي تکړه دي کېل کود کې هم تکړه دي ان شاء الله نورم تکړه دي جيب هم تکړه دي خم مهمان نوازم دي غاټه خبره ده کنه چې تقریبا 80% کلاړیان چې کوم انټرنیشنل نن سبا چې کوم لوبوي کنه پښتانه دي ګوره ها بالکل یو ازمای شوی خلک دي کنه نو موږ دا یو سمین ګل دا غته خاص کوم مخکې کسان ته چې سمین ګل د سټیډیم باندې مشرکی دغه تای وایي چې کسان ته تاغو کا تربیت ورکا خو زه یو خبره بلم کوم اوس چې چا حق په کچه ته حق ملاويږي مونږ ټورنامنټونو کې څه واغسته دا اوس هم یسب کې اخلو 13 کالم مونږ سیکنډ راغلی وو لکه په جده ایج کې لکه ټورنامنټ په شکل 45 50 ایج میں وہ کرکټ بیاغه میں کړه ہے بیڈمنټن او په فائنل رسیدلی خو چې کم کاسي ارګنایزر دی کنه آلنډي کوتلې او مطلب چې خالی ایک فند ملاويږي او یوټیلایز کوي نه دا خبره نه کار دی چې څوک حقدار وي ته حق ملاوي شي نو دا شی دغه کې هغه کېږي سړی به ډسکرج شي مخکې کوشش نه کوي چې یاره ما مخکې هسې نو ته حق نه ملاویږي څه ضرورت چې مخکې ځان وښایم داسې کسان موږ سره شته داسې کلاړیان موږ سره شته چې ډېر زیات ټیلنټ دی پکې خو هسې دا چې کله هسې غاټه مقابله وي که نه ټتو پتو کلاړیان مخکې کي و حقدار ته هغه نه ملاویږي دا وخت کې سړی زړه سړی زړه داسې وي چې ډېره خوري کړي بیا وشي که نه ډېر ینګ موږ ته یو ویډ کړی بابر زوی دی جهاد نامه ده داسې جمناسټیک کوي کنه او داسې بیډمنټن کلاړی دی چې زه هم چې خالي گیم ته کسا داسې تا په خپل خبره ما یو بچی و تیر کال باندې دلته په ورون کې کېل کولو بیا چې خپل مصروفیات راغله بیمار شو په وخت کې ما سره هغه علاج مې وکړو بیا هغه کوم هغه چې راغله دوه ډاکټر ته وی کړ شوی ته یو مصری راغله و مې ته وخیلو
نو بیا په نه یم پوي دمره خپل ټیلنټ کې وو داسې سپینر دی داسې تکړه وو و د هغه وینه و زړه مات شوی دی کال به وش ول نه کوي پرې کو دا خو یې سم نه لس کاله 15 کاله شپې کاله خوري کړی و بس یا بس لاړه چړ دا سه نور خالق ډاکټر دی ډیل ټیلنټډ دی فوټبال کې او باسکټبال کې په افغانستان کې لړی وو افغانستان و یغه یو زوی دی دمره ټیلنټډ ا سلیکټ شو په ایج مات مې لکه روستو کړو هیڅ پیسه ځکه چې بیک اپ کې سوکنو دا خبره موږ هغه غریبان خلک په کار دی چې ټیلنټ کې وی دا مګ چې غریب دی کمالدار دی مخکې مزل د کاویر کې نماز وای بیا پندلم لاړو بیا شاید افریدي هغه مې کړو بیډ مې کړو دا بکسای مې کړی خپل چاغون کیل وی بیډ پلان پیټونه او شاینه او هلمټ یو دا شرط یې کړو بیا د شیخ اختر سم ملاو شو ها خو صرف څه و چې غریب و دا خبره موږ راځو کابل سونو ته سلمان لیکلی اویس کلی لیکلی سلام زما ماما چیرته سلمان اویس کلی لیکلی نو ماما یې چاته وویل چې ما ته وی کده ته وی کچاته وی په کار دی چې ولیږي چې عادل بھائی ماما ته سلام یا ملک ته سلام شهزاده کامران لیکلی لو یو کازن عادل خان ډیر کامران بھائی غیب یې لیدای نشي چیرته یې سرتاج وادم روان دی سرتاج ته موږ اډوانس کې مبارکي ورکو ډیر خب باکسر دی سرتاج بیا خو موږ دربان شو باکسر دی ګورا یو ټیم کې دا بیمار وو ډیر سخت بیمار وو ډیر کمزوري وو او د چې کوم د کنا ټرایل په اسلامي کالج کې وو د لپاره لکه مطلب چې کله د ټرایل وکړو کنه او ډیر سټریس وو داسې خفایټ یو کړو چې په باکسینګ کې د سلیکټ وګورا دا چې کوم د کنا فرست ایئر کې غالبا ته داخله مې کړه باکسینګ په وجه او دا ټیلنټ ته دا ټیلنټ ځای شي پوښوي دا په کار نه وی کنه اے لازم لکه څنګه تاسو ته پته چې ټاپک شروع په سپورتس په گیمونو باندې نن موږ سپیشل عادل له وخت چې جمپ ساده باندې سپورټسمن پاتې شوی په هر گیم کې د سره موږ په معلومات کو عادل به تعالی موږ پختنه کوو چې سپورتس کوم بمبارونه انسان محفوظ وي لا کوم خراب عادتونه لا محفوظ وي چې سپورتس کوي چې سپورتس کوي کنه په دغه کې میر شه دا ارڅ خورا نیر باندې مالګه بنديږي نیر باندې خواږه بنديږي بس مزه کاوه او بس فروټونه خورا او ارڅ خورا خو چې کله سپورتس نه وي کنه نو بدن کې تا چربي جمع کیږي تا لا به غوسه ناصیر سي بس خپاوي وي چې دا چې میده باندې ویني بوج وي ار یو شوی دی ویران وي او چې کله سپورتس کوي او رننګ کوي نو ته به حشاش بشاش وي په هر موقع ته د خې ډیسیژن هغه څه شي بهتر ډېر خړډه مهرباني عادل هغه رجوما سي به خبره کوم عادل به تم یو مونږ چې کله ویډیو نو یو میچم شو په مخ کې دغه مهاجرونو یو کیمپ وو په دا کې میچ شو چې میچ هم شو نو مونږ په ټیپ بال باندې کېر کولو د خپل وخت را نو هغه راته وویل چې تاسو په ټیپ باندې تکړه یو مونږ سره په هډ بال کوو هډ بال مونږ چې نو سیستم نو ماشه سره کوو یې په میچ برابر روان شو چې روان شو نو خو بل سخت وو مونږ داسې پړتګونه وسم نو ودل وای خو چې خبره زه شروع کړه میچ برابر هغه کړه شروع کړو نو هم غټلو ته هم غټلو خو خنګریم پټلو غوتیو کله داسې پړسېله پاغله ګله په پاره باندې کله داسې تا خبره چې کرکټ یا کھیل کوي صحت کې و داسې وي دوی چارو کوم شوم ځوان دی شي بالکل ممکن یو کلاډي و مستجاب دغه تعلق لري امین ګل یاري آلراؤنډر دی ګیمونو آلراؤنډر بڑا حد درجه کمال نه پکې کا باسکټبال دی کا والیبال دی کا فوټبال دی او کا کرکټ دی او کا بیډمنټن دی او کا ټیبل ټینس دی یو کې دې نه دی او حد لري رسولي دي ها څه کا څوک راغلی مرګري مینه ور راغلی او اس کله لیکلی زما ماما کبر صاحب خیم چې وخت ته چې کومه مخه کبر صاحب لګ بیمار دی زکام نزله فلو مریخو اډو کې خو مونږ بختنه کوو کله چې راشي ان شاء الله دلته وي روپې کې 12 سره زیله رسیدله څلور نه پاتې ان شاء الله سبب بل سبب راوځي تاسو به خپل وینو ها موږ سره عادل مراد راغلی د سپورتس باره کې تاسو څه کوېسچن وي پر راشه کولای شو عادل به تاسو خپل خبره جاری ساتو سپورتس باندې چې سپورتس څومره اهم شی انسان لپاره سپورتس سره دا شی هم دی کنه تاسو ته ما وختي ویل چې یاره سپورتس چې کوي ته هر څه خورا او چې خپل ډایټ برقرار وساتې کنه هغه بیا ډیر زیات فایده لري چې ته ناشته هیوي کوي غرمې روټي نه خوري او شپې خوري نو داس راوي ټول عمر کې ته نه ځړېږي بڑا سپورت مطلب دا دی چې تلويخ ته کول عمر کې ته به سورا کېږي نو بیا په شپېتو کې به سورا کېږي چې شپېتو کې به سورا کېږي نو بیا ته اتیا دراسي لکه عمر زیاتای نه به سورا کېږي لکه عمر زیاتای چې پاتیا کې کسړې کمزورې کېږي او سپورت کوي نو بیا لاس کم سلو کې کمزورې کېږي چې تلويخ ته کې غاټي کې اوس واسي وي چې خبرونه بګنوي به مونږه شزاده سي ورته
ځکه چې هر وخت ناست وي دغه نه سپورټ دله ونه کوي ونه خوښ دی اوس کېدای شي موږ په خبرو کې دله د سپورټ مینه ورګي قانون ویو کني یو چکر ګورمنډه خو وایي څنګه سپورټ شي کولای خو کوي که بیا هم نشي کولای تا خبره غامي روټي خبري شهزاده به بس کار دا دی چې هر کال نوې گاډي اخلي اوس گاډي په تل نه پیږي چې کم ځای کې ودرې وي راته رش کې گاډي ودرولې وختي مې غړېړې والا مې ولیدو اسی داسې ټانګې ویلې او ناستای کوي کنه اوس لاړ نشي بیا ګرځېدل نه کوي ناستای کوي مقصد دا و چې بیا پکې دا اوس که ساده خیر دا هغه دا ورکړه وجرې چې کوم دې مونږ هغه ځای نه باغ کې بس ورکړه چې بیا کې بری کې و ته موږ مونږ چې ما پکې د ماشومان لري وسلم بل پیونه وهی کنه اوس دا خندا خبره زکه وکړه چې ته مجبور بيخي خاموش دي سپورتس نه لګيږي ګیبلو خراب کړي موبایلونو یو داس یو شو چې دوی راګي سره په جنگ باندې وي په جګړه باندې وي بیا باغو کې مخکې خبره کوم مخکې کې د خاطین بمونه وو عادل بای سورنګي وته او دا خاطین بمونه وو نو په منځ کې یو داسې کور وو چې باګه اوسپای وو او سپیکه کمال څو عادل بای کا پتی ګل راګړی او تیګه راغستا کور لا یو راو کا سوډه راګړی یو کا مړه چې ته شه اورنج وام ونډس کېم دی وړي خلکو لا اسی روک دیو نو دا دوران کې دوه خبره وانه دا بم پریوتو چې پریوتو د سپیولي دوه راوي خستو چې کله راوغستو نو خپل کور لې نه وځو چې کور کې خلکو وګورل چې شاعر اخسته نه هوسه ویرانای کوي پته چې ساس شروع کړي چې ساس شروع کړي دا د څلمو واستو کې نو چې سم خپل شای مې راوړو ونډس کې نو دا زړم کې چې کله باندې کم شو چې دم کو شو کنه نو به دې بیا ما بي یو درې څور غړخیا ورځولې سپي او با څنګه دیواله چې کوانګي ګړو کور شو وسرا بیا یې خواږه سي ماړې په جوړ نه خندري سپي بس یې سره په هغه باندې شو به مورې ولګي دا سپي ما ولیدو یو ځکه بیا د سره څنګه چا شو بیا د سره سي کار شو او چې یو غوږی کون شو او یو سترګې کار نه کول نو دته ته موږ ټیکاره واچو کنه په هوا کې واسي نه نیوا موږ دوی درې ځله ټیکاره په موږ نیوي بیا موږ ماسي وته چې کچټ نو دا به ماسي ټوپ والو نو یې ته راوړل شیم نو هغه واچو ما درځم علاوه د سپه هولو یاره شکل یې غوندي وو نو دا چې کډیر وی څو کمنټسونو ته ورغلي کې السلام علیکم سب کو سپیشل شهزاد کو سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام افاق لیکلي سلامونه سپیشل عادل ته موږ یوټیوبر ایډیوز افاق موږ عادل ډېر په سختو کې راګر کړی او ځکه چې نن تقریبا پروګرام 26 واقعست ہے ایک کیس لا ودا شروع کو 26 کې غیر شو کته سوال ته کوي سپورتس باره کې لاڅ شو بزنس باره زه یو خبره کوم یو پروګرام وی مونږ اکثر ګرجرو کې کیږي زم چې ته می ورنج کو پروګرام هغه پوچکا گیم وی مونږ ته موږ څنګه خبرې وی څو ګوتی ا گیم کو نو سالور کسانو مونږ سره کو پروګرام مونږ لایو بیا شو کو یو ورځ بس تاسو یې کې ډېر سہولت نه نو پاګه بیا سزاګانیم دی هغه دی ورکو یا برڅ هغه وګت گیم بي تقریبا نه څنګه نیول ټاسته وکړ چې کوي بای پخلای پکې خایو لکه ور کوکینګ هم شوري وي کم چې بای کې هغه نه خاصه یو پسې مړه خو جوړی شاه سره دیوالی نو واچو کنه مړه ګور حالت نه کیږي ما سره نیټ امر پاورفل نه سمرایل دا پاورفل دی دلته ارینج کو کیمرا وې سې کې ولګو چې څلور کې رسو لکه سالور کا څه هم یو کنه سالور نورې نو اټ کو بیا بل کو بیا دوه کیمرې لګو یو غوڅل ورته ولګيږي بیا دوه څل ورته ولګيږي نه پاسه انګل کې کیمرا کیو کنه چې دوړم پکې کور کی کور وشي مړ ان شاء الله وشي واسه واصله وشي نو دل بای بازا کسانو ته چې تا کوم ټاپک راوړای دا باره کې هو د ډېر زیاتې خبرې وکړې خما هو ډېر غټ ریکارډ هم ډنډا ګولې کې ډنډا ګولې کې می ریکارډ دی غونډی نه د ټي ډي بازار پورې دوه کسه مې راوستي وو هغه شی ولول چې ولول بل ریکارډ مې تاسو اوردلی وی جان شیر خان پلار چې کوم وکنه دا یو انګریز سره برتی وو خان سماو مالی و چې هو ای اوس یو ورځ گیم لا لاړو ورته چې دا خو زم کولای شم چې دا امر آسان کار نه انګریز دوی چې خود را کاری کټ چې ریکټ ویر کړو کنه ساړې ریان کو اوري بس میچ کوئی بای کړو خو چې بس را سره ټریننګ شروع شو نو ډېر غټ کلاوي جوړ شو یو ورځ داس چالو چې الله یو بخي مونږ ملګری او نوید نه مې وا ککیتو مو ته ویل اور ککیتو کنه د سره د لاړم فیس 3 کې د ګراوند دی نو آلتا سکواش می شروع کړو
پهلا ځل مې ریکټ ونیو پهلا ځل دی و پهلا ځل ها او چې شروع مې کړو کنه لاګیا وم مړه ته تقریبا 22 منټ گیم شروع وو او گیم ما وګټلو ماته نو پاته چې ما څنګه وګټلو ماته نو پاته پرولې نه خبر شروع کنه نو هغه مرګره مې چې کوم دی نوید بای ډیر زیات شنو واخسته بلته کنه او ډېر ټوکی مو چې چیر باندې وشو لیوانه شو کڅ چل دی چې ادله راوځه کور نه راوته ماته چې ادله خبرې سوق دی ول مو ما وګټلو چې تا وګټلو چې خبرې سوق دی ول مو چې سوق چې دای پیښور چمپیون دی بیا ورګه مال بهار او ماته چې تا کم چې گیم کوي مو چې ما خو فرست ټایم لیکټونه چې سره منم نه خبره لکه موږ خلکو کې به دمر ټیلنټ هم دی پهلا گیم و ما پیښور چمپیون ما ول ګوره مونږ گیم بارا کې خبره شروع کړې او دای چې هغه گیم کوم مشران دی او کوم خلک دی مونږ یو ته خاص غواړو چې مونږ د علاقې کوم خلک دی خدو کې ډېر ځو ټیلنټ دی دا راخستل په کار دی دا به ما کته چې غریب دی کومالدار دی ټیلنټ کتل په کار دی ګوره کانګرس کې یو کمالدار دی اوس بوم افریدي سره وته یہ سب کے مونږ دوسرا د اسلام په ذریعہ کې نه لګیدو خو ټیلنټ وګي نو دوی میس یې نکړو موږ هم داسې یو چې دغه علاقې اوس هغه ګروڼ موږ ته غاړ ګروڼ جوړ دی ګروڼ کې څه شته نه څه پکې شته نه موږ وایو چې شاید کې موږ ته واچوو لکه اوس انګریزانو کې دا کمال ده چې اوس ته ښه کیلړي یې داسې کیلړي چې هر بیچ کې خو هفتې دوله لا میاشته تا پرفارمنس نشته تا واپس کاونټ ولګي نه وایي تا نه باندې راوباسي دوی تا ته پرفارمنس یې که بیا ټیم له راشي ٹھیک داسې میچونه موږ کتلي وو سریلانکا کیلړي وو چندیبل کیپټان و خو پرفارمنس یې نه و خو ټیم له یې ښکلی هم نه شو فاینل کې په خپله کېناستو ماړه چې زه نه کوم سړی اوس راځي بل کیلړي ته ځای ورشي ملنګ یې کیپټان کو ته په ځای بل کیلړي راوستلو هغه کاپ یې وګټلو که فاینل کې کیپټان نه کېدي او خپل ګیم سپیرټ هم ظاهره وکړه که اوس موږ مطلب دا چې زه خاصې بوره یم چې بل را پوره بل راشي که دا خبره خو موږ هم کوو دا اوس بابر اعظم دی کنه دمرا فلاپ یو ټیم کې راغلو کنه سره ته جرأت نشو کولای خاطر لکه ته اوپننګ کې څنګه راوځي په ټي 20 کې ته څه یې ته ځان سره هغه راو باسي رضوان هم راو باسي په اوپننګ کې ته خو ټیسټ کلاړی نه یې ته ټیسټ کې اوپننګ کې راوځه پوجي به به پتا ولګي چې ټیسټ کې نه راوځي دا بس ځان ساتي په کار دی چې سایم ایوب اوپنر او فخر زمان اوپنر او محمد حارث څه کسنه مې محمد حارث دوه کې پکار دی چې دا په 2 ډاون راوځي دا خکیلاړي دی بابر اعظم ته خکیلاړي 2 ډاون کې راوځه 2 ډاون کې بلکې 2 ډاون کې مې ټي 20 کې نه پکار مړه ته دا وی چې په پریشر کم شي په خلکو دا کرکټ ډېر تیز شو دا تیز بیټسمنان په کار دی په اوپننګ په چاو چالي کې ترشي چې د باندې هغه عوامو چې کوم اعتماد نه چا په بابر اعظم په 50 بولونو باندې 60 رنونه وکړي ټي 20 کې مړه شرم خبره اله پکار دی چې په 50 بولونو باندې ته 90 رنونه وکړي دا وته ټیم ورکوي دا خو د 50 60 رنونه وکړي خلکو ته دا شو کې چې ما خو رنونه وکړل او ټیم دې غار کړو هغه خو بالینګ هم ځای وکړه هغه لیکلي افاق لیکلي پروګرام کې ورس خوان جاتېږي مهرباني بیا ویس کړل لیکلي پبجي گیم بارا کې لګه خبره وکړه چې پبجي څنګه گیم ده پبجي گیم داسې گیم دی کنه لکه دی آیسو نشا لکه پوډرو نشا ډیر خطرناک شی دی ما مسلسل آتا غنټه موبایل نیولې او چې اسې مې وکړل به مې وسنل دل ډیر خطرناک گیم دی او ډیر فزول گیم دی بچو تبعی ده موږ هم دا خواست کوو تاسو ټولو ته چې دغه گیم په چور پرې یو ختم یو دا هیڅ هم نه دی دا هغه خبره چې عادل به یو خبره وکړه سړی کینی دا 60 پټه ماشومان دي کنه باندې دي کنه دا ټول ارزه خوږي ماشومان باندې دي چې په اپریشن په دوران کې لګي وي اصل کې پټي وی واسه چې کوي لګي وي مز نه ډر څه خایته نه هغه ته خو افاق ته خو چې کومه دیواله ټول شپه تیرا کې دلم کا ته 50 بجې دکان لا خوشو څه وجه دکان له 7 بجې وځي اواله کار دی بیا چې کله فارغ شي الله د خیرو کې کرکټ خبره به کاو بورم کړم دته گیبولو خبره کوي افاق لیکلي نو کرکټ کې بو گیم کې نه راسي نو لسه به خلک لټتي کنه کرکټ لا خو ګرول لا وځي مخکې چې کم داور و عادل به موږ لا سینیر دا ډیر مور پلار په سره وته چې بچای ګربي رانه وځه مزال دې په کلوب کې بولو اوس مور پلار دې چې بچاله په هر شو کول ټیبل ټینس کې ما سي ریکارډ دی چې فوجي سے خبره ما کوو یو بل دی التا چې هرمنځ ټیم شي کنه نو 8 ټیم فوجي لوي ها واورا ها ګوره ټیبل ټینس کې مدار ریکارډ دی چې په خیله سم کام په ګس سم کام دا ډېر کم خلک افاق لیکلي چې په خبره ما کوو
نه مونږه فاغه ته نه وی ما چې مو خبره غلطي وی کنه بیا ویا چې ډیره غلط لګي او ټیکټ لګي یو کنه تای پر لګي ته خو خیر یو سټیج دی کنه چې یو بل سټیج ته واوړې دی کنه ته خیر دی او سټوډنټان دي ته پالای کینو کا چې موز وای کنه داسې پکې مشغولو کنه یو اورز مې ته ویل مادری بچي او ته ویل موجزیر باندې ګرانیم کا پبجي نو دوه ویل چې ابو ته نو دریم خاموش وو ما چې او تا کې هډه غټ کړچ راغلی او د حقیقت ته ګورا یو نویل کنه بیا مې ټول مو چې بچی دا ما ته نه پښتنه وکړه چې زیر باندې ګرام نه پبجي نو خاموش وو نو د نن اندازه لګو چې دا ډیر خطرناک شی دی ډیر ریالټي ده پکې دا چې ته ویو کنه اور سیدای د شپږ سرته پکې نشر نه ارشیب کې نشته لګا یو زړه خزا روانه والا ورسره شپېتونه وخت یې نو دا سی ویډ کې لګا اوس واسه ویو دا افاکو خې دا سی ویډ کې دا نو هغه ټیټه تل کوم لاګي ټیټه مخ کې وو دا زړه ویل مې کې ټیټه اوس په غته نه پاتې کې ته مخ کې مې ولا ته مخ کې سي سپورتس هیڅ دا ته مو ویل نشته نو بیا ویو ته وی شابېل دا څه خشته نو هغه خزر دا وانه به ته بیم سی وګورل لګي سی هم خندل نو هغه مخ ور راوړاولو وې ته چې بچي ما ځای راشي نو لندا وې ته ما سي ملو شي موږ فقط یو چې موږ ځای راشي ته خپل بیا بل تم نشد کوي او چې مخ کې خبرو تا پر مخ کې چې تاسو زندگی صرف شي بچ شي به سم نه یا پارمان او لیکلي چې ما سره پبجي 20000 والا اکاونټ ده نو موږ خو نه پیګو چې 20000 اکاونټ شي وته په پیګي 20000 داسې چې دوه پکې هغه غستی وی شینا دا باندې پکې اغسته وی دا سپین کلر کې وی یا جیکټ وی یا ټوپک باندې خرانګ باندې وی هغه دهشتګرد نو په اخکې په نیوزیلند کې چې هغه کسانی وشتو رنگونه منګونه پېښوي دا رنگونه منګونه په بدلی نورې چې پکې نه وی ها موږ له پیسې مړه پیسې بیا موږ هم کاولو پیسې او څنګه نه کوم چې خو ما سينه دی غدا وګو کنه خو نن سبا یو بلا راوته یو نه ځانو ساتو تین پتی تین پتی دوبره خطرناک گیم ده ها تین پتی کې اسی گیم دی کنه چې کې پیسې لګاوي چې پیسې به یاوي تعالی خوان در کوي مړه زه ورغړ مال کا بلا راوتی اوس موږ خوري شو بیا وځي نو شوتله مړه اے مال کا موږ بلا ما ته یو خبره راځه چې سخی مرجان خبره وکړه سخی مرجان خبره چا کوله راته چې اورې سخی مرجان راوته کور نه نو ماشومانو جبېشوا نو تا نه وسو ډاریږي ته نو غټوله دنیا ډاریږي او ته غټوله ډاریږي او بلا باندې چې بلا شي وړاږي نه بالکل او شوا زړه خزا نو بس ته وی چې بلا یې واخلم کو جړل بلا یې واخلم په ډېر سخت انګړې و بلا شي بلا کې دا بل سړی پړ شو یو ته چې بچی جوړه ما بلا یې واخلم ته بلا په ماشه یو ته چې خبر ته و چې خا بس بلا یې راغلی يم واده ځان برابر او مړه شي په ګاپم نه پیږي ته ورته نو کوم نه ویلي نو دا څه ورته چې مونږ په خپل بل غونی و بل بل نه وړاریږو بالکل یو ورځ ویل ته لاغم را والا مارتلو غل شته اے موږ سره دی لمړه اوریجنل ورجل اے خو اجمیر کلی کې دی لمړه اے ما زه خو ما غیا بیا خو داستی وی چې او براشي اجمیر ته کلی کې ولا یو ان دی شاء آیا الله سره راسي پروډوسر یې ملا راسي پروډوسر هغه نامه قیوم او ویس کله لیکلي چې عادل وای ټیکي پبجي غلط گیم دی او بیا فاق لیکلي مطلب بس په 20000 باندې خرچيږي ما مطلب دا چې 20000 لکوي لو خرچ کا یو دوه چار جګ به کوله موږ لره ولګایو چې پروګرام لا مونږ په اورېدل یو کنه یا وخت په پروګرام دا د کومرس نو کې کنه چې مونږ په پاور په بینک بالکل اورېدل ولته موږ وخت کله وخت فاقه ته خو کس پروګرام پویم کا یاره مونږ نن چې نظرین شته دلی نو د پنځلسرو جو هم نو اصل کې د سپورتس باندې خبري او سپورتس لاول کو طبيعت وخت همیشه نو باندې د بیا راغلو په بل پروګرام ټاپک بل شي باندې بیا کې راوړا وخت دی چې مزایب ټاپه کوی ګمړه چې دغه هغه الګ ټیم خیر د سپورت لګو بس خاموش هم کړ اوسه مزایب سپورت لري اے ادل وای بس مونږ ته پته ولګا او کسانو چې په سپورت کې وجرا کې سپورت نه چلی لوډو کې ریپورت چلی کو دا چلیږي وانډي والا دا چلیږي چې غرغړې ولې نه وګونده ګرځته کړه ورې منډه والی او کړه دې وای بس مونږ ته اندازه ولګا بل څه کار دی کنه چې سبزی خوري کنه سبزی نو سبزی خوري خلک نه خوري کنه دا چې سپورتس دی چې سبزی نه خوري نو نقصان وکوي بالکل ټول خلکو چې کم دی کنه برګرو ته خیال دی کم هغه تاسو کوو کنه خندا او مزاق سره کوو خلک ډیرم کسي نو دا چې سبزی چې کم دی ډیر افادیت ته او سبزی چې کم دی سپورتس دی خلک تاسو خوري چې موږ برګر یو ته سبزی دا مقصد دا مثال دی دا هغه لیکلي ان دستی کومل شروع چې ټاپک بدل شو هغه لیکلي سراج السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام
ها په 30,000 مې په لګولې نو 10,000 تاوان دی پکې افاق لیکلي زه نشم خرڅولی په 20 باندې چې کله نو تا ډېر کما کړ شو چې په 30 ته لګولې ویل کړي 20 دي افاق لیکلي شهزاده پکې را مخکې تا کو افاق په خیرونو افاق مطلب دا چې ډالا کو دا په سارک پورې کېدو مونږ لیدو ډالا کولی دا مطلب دی افاق به ته دا چې ډالا کولی نه نه افاق دا خبره و چې وی چې 30 به لګولي یو 20 له جوړې کړي که نه وی چې ورزګای و ورزګای نو بوډا مشر سړی و بچی راغونډ کړ چې بچو شو کار مې سره بچی راغونډ شو کړ کې څل ماستو ویل یې چې بابا یا څو یې ټول راغونډ شو وتا نو ته ویل چې بچی پلان کې به باندې مې بلزر روپی یو پیغ مې یو پدغ مې خو ډېر یو خیر مړ نو بچو یې ویل چې بابا ګولونه تلای دا دې وای بیا یې ته ویل چې اوس مو دا رګو کې سره بل مخ مې کړه چې بل مخ یې کړه وی چې را باندې شل ځای و دور باندې و دور باندې بیا یې ته چې بابا بیٹه ته شو لیوانه شو خپل ور باندې کو چیز دي شي مړه نو هغه ما څه خبره کوي چې تو شل لګاو دښ لګاو یو شل دې کړلی پیدا یې کوم هغه لیکلي سردار چې ماشاءالله ډېره ښه موضوع راوړی او ډېر ښه ټاپک هم راوړی کوم چې په سپورټس پیږي هغه په سپورټس په قدر هم پیږي او چې کوم نن سبا برګر به وایي او لا سټرینګس کې به هغه یو سپورټس ته به نشي کولی ختم دي اسور بوتل اسور بوتل سټینګ ډېر خطرناک شی بڑا بوتل خو چې ټولم خطرناک دي بس ورکه موږ وخت وته لسی و مو ولا لسی کې کم خواندو کم خواندو دسته یو بل د کم لاسته شو دا و مسخل ماسته و مو غړلو دا بوتل اوس راوته مړه زه عادل په ظاهر یاد دته مو په سټیډیم لا وړي کې وینو کنه سپورټس لا خوشو سټیډیم لا چالاس کې سټریم بوتل وی چالاس کې بلبا لوټا غوځي بوتل وی ګولکیا غوځي هغه مرغه با بیګه بل دغه څه پاشه ورګین نو څو څو ځله به وړي کړه مالګه تاسو د سپورټسمن یو په 140 په 130 څنګه خلو केले जूस स्पेशलिस्ट है केले पे उखरा केले पे उखरा सफा पता तो लगी जे सेहत ले फ्रूट पे उखरा बड़ा गाड़ी फ्रूट पे सेहत पर है कावे स्पोर्ट्स उसके ज़ाहिर बड़ा बस बंदा हो गरा कौन दी स्टाइल जो खैर दे उबा क्या चाहिए करा आफाक निकले कि शहजादा नन बेसोर है बा ख्याल है ए शहजादा बेसोर है بلی زهینه جی الوان بلی ورنی بلی ورجی بلی لخا نو زینه چې خو ژوندی دی ماړه ژوندی و خیریات یې و حقیقت نه تا چې خوړلی ماشومه شوی هغه هم حقیقت کوونکي برکه کوله هغه طریقې نشو کولی غریبیو دا ساده وخت سیستم و ماړه بس موږ په کې ښځو کې راځو که نه ښځو سیستم و موږ په کې نه راځو دا نه دا تر ښځو وایي ما وایي پروګرام پې جوړېږي چې هغه ښځو لیڼو ما ته خیر دی ښځو کې موږ پروګرام کوئی کوي که نه موږ څنګه تللي وو موږ له دیګونه وړي وو لکه ټلیفون یې وکړو ټلیفون یې وکړو چې دیګونه ځان یې بچ کړو چې دیګونه وړي خو ګڼله ورکړي هغه دیګونو سره ګاډي ځای ته ولیدلی ګاډي ځای ته ولیدلی مړه 145 بنی د سره مړه ټلیفون ورته ورته خو داسې وه چې ولاکه تصویر مړه ووایي چې زموږ ورته وایي چې به دغه وکړه پروګرام تا خو په مخکې یو بقایا دی کنه بقایا هغه ډبل شوی دی مفتي صاحب باندې هغه شوی ډبل شوی اقبال صاحب مفتي اقبال صاحب اقبال صاحب هغه څنګه ډبل شوی هغه بس یو ځل خو دوه پروګرامونه ما وکړل په یو ځل په هغه شو به ما خله څه مشومه شوی و واش ول کنه او کا 15 پیګره نو لیټ شو نو هغه ډبا کیږي مړه څه زما ته چې هغه روپی راخستې بس افاق لیکلي کې برابر هم څوک د کدیر لګرامه کې د کچھ خبرو دوران کې خبرې کوي پبجي پسې بیا غلي کلی او ویس کلی لیکلي زبردستا پاور بینک گیفٹ کم ډیرا میرا بولی ونیس بھائی ډیر افاق لا شرم بکار ہے ڈوبنے کا مقام ہے مړه خیر دی دا خبره به افاق مونږ نه ول دی خو موږ ته نصیحت کوو چې په کوم شي کې تاوان یا نه لاندې میسج راغی چې زه اوس سم راوړم مې افاق ویني افاق ویني افاق ډیره میرا بولی اوس ما ته شپه خیر د سبا را ورسوه میسج وکړو لاندې ها پروګرام جاری شو ته مینوالم ډېر خاموش دي مونږ ولا چې خاموش مراد شي شو دا ولاکه خوند کوي تو ته و کیسه او کزړه کیسه وکړه نو بس کیسې متلې خو ته څو وکړې او داسې نوې خبرې چې راځي وخت را بس کوو یې خو دې موږ دو بار دا خبره کوي چې شهزاده نه ګڼو وایي چې واخوس ښځه وه یوه ښځه هغې بچي له واده وکړو
چې واده یې وکړو نه ننګور یې راغله که ویرې ته وکړه د دې ښځې سوچ وکړو خواښ یې سوچ وکړو چې یاره کور یې باشه چې دا ننګور مې کومه ده دا ګونګه ده پختنه یې دې وکړه چې بچې لږې خبرې وکړه نو هغې ورته وویل که نه چې ورته راوګڼه که نه ولې وګڼه نه چې ورته راوګڼه چې دا یو ځای مړ شي بل کوم ځای مې وکوې هغې ورته چې خوله دې ماته شوه چې نه کړې نو موږ عادت دی چې ورته وګڼې که مینه وال خوله دې بند کړي وو نه ده داسې مرۍ خو نه ده خوږ مړه افاق خاندان لګلې دی بل مسیج کړی زه یې الټو ګفټ کوم ماته معلوم دی مړه ابره پېژنه وته مالته په الټو لیکلو الټو سپیلینګ نه اوس دا آټو په ځای الټو لیکلی دا هغه خی الټو هغه لیکلي حمزه لیکلي سلام جی ماشاءالله عادل صاحب خو زما د بیډمنټن پلیر یم ډېر ښه پلیر دی ماشاءالله زموږ سینیر دی ټول خوشحاله اوسئ حمزه افریدي لیکلي حمزه تعارف وسه وکړه کوم حمزه ته خو یاداشت هم لږ ښخ شوي دا دومره ډېر شاګردان تېر شوي چې ورته یادېږي نه چې کوم حمزه وجه دا که نه زه خو فیمس یم که نه اورې او دا حمزه زه واقع پېژنم کم یو حمزه نه پېژنې نه زیان له اندر راځي چې کوم یو باندې ډېر نامي خو خپل درو خپله کوي چې ګور حمزه چې خوله په خوله نشي د رقیب سره واوره او تا ته ماشاءالله ماشاءالله سړو خبرې نورې اینه ما درنه چې ګورنه جوړې افاق وګڼه اوس کمی وګڼه ولو کا افاق وګڼه ولو نه حمزه خبره وکړه نه چې حمزه ته نه یاد دې چې کوم یو ځای مړه چې کوم حمزه یو خبر حمزه هغه لیکلي ابراهیم لیکلي ماشاءالله مباشر بجان چینج کړی دی بالکل چینج کوي کله کله یې چینج کړو ځکه چې یو بجان هفته شي بیا بل واچوو این روزانه خو موږ چینج کولی چې پروګرام دی افاق لیکلي عادل بایی هم عمر زیات شو چه شو عمر زیات شو ما بل نور هغه نه غواړو بس په پاور بینک نه غواړو خپله کنټرول کړه بس ټیک ده ته خو مړه یو پاور بینک سره لاړې یو پاور بینک سره لاړو نه نه موږ ته مخکې خبره وکړه چې ګړېږه او چې وګړې حمزه لیکلي جهاد ها جهاد د خلبای وایډې کې بدله کړې ها ډېر ښه کلاړي دی ما ته وخت ویل که نه یو وخت تاسو تعریف وکړو خو تاسو یک ټایم کې آنلاین نه اوس راغلو اجرې پروګرام له تاسو ډېر تعریف وکړو که حکومت را لږه جټکا ورکړه او ډېر مخکې تللی شي ډېر تکړه دی ماشاءالله ډېر انتها ټولو کې ښه کلاړي عمده دی مونږ یو بل ملګری هم دی هغه نام یې ذوالفقار هم ډېر ښه ټیلنټډ دی نن سبا پیښ کې عدالت کې رایډر دی او جهاد زمانه ډېر ښه کلاړي دی تا ټولو کې یو تعریف وکړو چې کوم میل کړي نه پته اسف علي تعریف ته ونه کړو اصل کې اسف علي کنه یو ټیلنټ تا هر اکټ غلط نه سیاسي نسی اچ یاسي ټیکټ نه وای کنه ډېر کاټو هي دا چې کاټو هي چې ابل یو کوی کې وبو کمې شوی وي نو د چې کاټو ولو کنه لاندې وبره وخت لا مړه او لازم تا کیسه وکړه چې کله یو ټینس گیم کې دو یو تل وزار سره پچس د بیرلو چې مخالف ټیم دا وی چیرې دوت کولو چې په دغه کې تاسو ترګه وړم یا کسر نو براتو ها تو کا مانه ویرا خبره بال پر باندې او برات استاد وزار سره پچس د بیرلو او مخالف ټیم ته وی چې بالکل چې دا گیم داسې گیم کې چې زه ته کټ باندې ستر غوړم ماستر کې وزار سره خو هغه کټ می چې کوم وای کنه ما خل سپیډ وی 3 وخلی ها 3 سپیډ وو دا هغه یک خورسیږي 100 200 سپیډ راسیږي کنه شټل او دا 3 سپیډ وخلی ډایلاګ په زبردست وو اول چا دکان پیک اپ اقواله مثال بالکل ماشه وو حمزه لیکلی وای نامه جهاد ده او دا هم بالکل نامه جهاد ده مستر ولا جهاد به ډېر ښه کلاړي ډېر اپریشیټ کوو دی او ډېر مخکې تللی شي خو دا گیم مطلب دی چې هلته پراپر کوټ وای که نه موږ سره نو هلته خو شروع دی پته نشته کله جوړېږي مړه په سټیډیم سره ورې شروع او پکې والیبال خلک کوي بلم سیر هغه مینهوال ته مو خاصه شي افاق لیکلی الله دې تاسو ټول وبخي امین سره تا امین امین اویس کلی لیکلی همیشه خوش رہو اپنے خیال رکھنا بای بای اویسا په مخه ښه ځکه چې بهر خلک ډېر بیزي وي ډېره مې راپورې چې موږ ګنټالي به ټایم راکړو تری شي ته ښه واپس راځو خپل سویچري طرف ته نو بس هغه عادل بای اټافې کو لګ نوې پیر وغلو د مینهوال چوپې غلي شوي دي لکه یوه کیسه کې نه وځي کې نه وتل نه موږ ارګامي موږ له خو چې خبرو چې دوه څه نه وي نو موږ څه وایو چې موږ څه ته نه وي دوه څه وکړي
دا ټاپک لږ چینج کو سه مزایا باندې واچو خیر دې یو لاس اته منټه دا باندې سخی مرجان سے تا مطلب دی نن جمعش په نن نه مرغمی ما کوا ها ای جمعش په نه نه جوبیش په کې هوټل ته موږ ته ورګه پته لګي چې کله خډ را مړو دي چې خډ را مړو پته ولګي چې ته جوبیش په کې بیا جمعش په تا راولې سیګریټ یې څومره غلې شوې پکار دو چې دا ویلې وي چې بڑا مغار وخت جمعش په وی ورګیو کنه دا جوبیش په وخت نه وی کنه جوبیش په کې هوټل بازار کېږي کنه هوټل بازار څنګه او په عمر ورشه اجازه نه چې سبا کې ماتم نه وي جوبیش په کې اورډر پارس کوي خدا هغه لیکلي افاقلی کلی چې سره وځي ولا کیسه او کسره وځي ولا کومه کیسه مخکې خو چې سره وځي او چې وسراو زوا هغه ته وګورئ وای غیر بابا چیو ها نو سراو زوا دیواله چې بچوله راغله ورشو د وی ور کړ بیا ولاړه غره ته بیا ځان مړاولو پاکي ورشپانه ونیوا چې ویني و ته وی چې والا کا وسره شي په خبر کې ته ګرای وي ته چې وړه وړه بچی می اوس ورته کوم پرې مړه چې ورځه خپل پی یا شو د ورګم بیا سره بیا کو سوی وته چې دا خبره نشته ها مړه سراو زوا بچا نیوله طریقه د جوړه کړه سریو تر منډه کړه سریو بچی هم داسې ویته خپل پراته و چې تر مټین تر کو و چې داسې څه کارو چې چاني ولې و تاسو له بیا مرا ورسېم اوس بیا بل خبره مو کو کیسه ختم شو مړ ډېر وګدا و خلک لګوي کوو نو نه ختمو چې خاتم شي به زما امرا سګي مرجان سے دمرا حکمت نه کار اخلي لگا एकदम نه ختمه نه نه ما مرګوي وو داسې چې کینستو داسې خبرو چې برای راست واسي دروغ لري ها نو یو ډېر دروغجن و بعد د افغانستان او راتلو نو چې کله کینستو ماته وویل چې یاره یو د سنډر ډېر سخت تنګ او په هغه یې په دروغو پیغام چې څه وکړم ما چې کله راشي مرو وغواړه ها دا واقع معلوم هم دو خلکو ته ډېرو ته مې کړی هم دو کېدای شي چې خلکو چې هغه وخت هم وایي وی چې پاسه ټیم کې وخت تیر شو لاس ورځې وي 15 میاشتې خو سړی راوړسو چې راوړسو زیرو وختم شرار شابه سړی راغلی دی اوس یې سړی ډیلاک و دې مړ لاک دا ډېر سره ټکراویل د خبرو یو مسله دی بدرای سره مقابله کې شي نو چې څنګه کینستو اوس الله ته پاته و چې دی پوه شوی او نو پوه شوی زغیبول کې سړی دی یاري دوګانو بیا څور ما کینستو نو بډېلا کې څه وی چې خبر نه یو تاسو موږ نو څه مو چې ولاګه خبر یو چې افغانستان کې په موسم لړم راووتو د غنا د کابل نه ها و دم راول کوو او سلام تراسر کوشي زمخ کې لړم راځي خو شي ډېر یو تر په ول ما دی وای خو شي دا خبر ته نه وته مالته پښکړم بس اوس یې زوړ موج ته وسوي مو ته وویل چې نوې خبره اورو شي خاطه ویا موج سپرسان کې مولې راوتی و قادر وای او په اړه ورسته پم راوخه ها او شي ته به وګم موج ښه خولې بیا غو ګور کې مې مړ ډاګه باګي نه پراته وي او تیر نه و بس تیر مې جوړ کو ډاګه مې راو غلې کوټه په ډاګړه نو مو د سوي شته نه درو موج ته کوم راځي یو خو نه لړمي په مونږه هم دې له ودو چې مو راګه مولې د جوړ پر تیر دي جوړ شي موج ټیک شه کنيزم ټیکېګا نو دا خبره کې و دا خنداوه یو بلب کې راوچو خپل ټاپک هم جاری ساتل شو بس ټاپک ته ختم او نیمه ټیم بل څه دلو نه مړه یو څه فرق نه لري پروګرام دی موږ ته دا او بس دا وو چې پاکي نه موږ کوم مرګري کسي او ویني مو کسي ماغه مالا صحت منم کی کبي ماران وی او کبي ماران وی الله پاک دا ګورا غارمانه دو ګورای کی چې کم دی جایز نه جایز نه ازنه تاسو په امین یو موږ ته جایز غیلا او دا موږ کی واقع خبره مو چې دا پروګرام چا کترې وی کنه یو قران دزي کی 1000 روپے انعام ورکو ان شاء الله موږ دا کوشش کوو دا پروګرام چې څوک سي نو موږ قران دزي کوو کا بیٹری نو وسه کې او کا شام کې دم را براوه تا دوغه کوو چې چا موږ څومره کمنټ موږ ته چا کړی موږ هغه یو کسره چې جواب ته دا وکړو او بیا ولګو دواي وخته نو دوا دله خپل بچی ور کې وته کړی دا وته په اوله اواز خبره وکړه الله پبجي نه باندې امين الله دې نه مني کې پاګلا هدا مونږ ته پاګو ته حساتي او مرادونه جایز لګي الله زړه غټ کی چې نه پور مړه زړه ما غټه بیا خرابېږي چې پړسیږي غزل نه نو بس الله مونږ نه بلنګي در بلنګي ان لله و انا اليه راجعون مونږ په باندې واسه اجرا خاتمه او ډیر مننه او خوشحال شو